بیا هم زه مسلم وردګ تاسو ته د الماني ژبې د ابتدایي یا A1 سطحې یا لیول د ګرامر د درسونو د لړۍ په ادامې سره وړاندې کوم تاسو ته نن نهم درس. نهم درس کې موږ تاسو یو بل مهم ګرامري درس وایو چې هغه عبارت دی د نومینم پلوغال، یعنی نمونه څنګه کولای شو چې جمع حالت ته یې واړو. سینګل نمونه یا زینګولار نومن څنګه کولای شو پلوغال نومن ته یې واړو، یعنی سینګولر یا مفرد نمونه څنګه کولای شو چې هغه پلورل نمونه ته یې واړو یا جمع حالت ته یې واړو. د دې دپاره یو سلسله قوانین شته دلته چې زیاتره نمونه کې دا قوانین قابل د تطبیق دي. البته په بعضو ځایونه داسې هم شته چې قابل د تطبیق نه دي، خو په زیاتره نمونه کې قابل د تطبیق دي. نو راځو موږ تاسو اوس شروع کوو د دغه قوانینو په ویلو سره، او لاندې بیا موږ تاسو په تشریح سره د دې مثالونه هم کاروو. راځو اوس لومړی نومن ام پلوغال. نومن نمونو ته وایي، د نوم جمع ده، جمع د نوم ده، نمونه ام پلوغال په جمع کې څنګه کولای شو. ریګل قانون ته وایي، ریګلن چې شي نو جمع شوله، یعنی قوانین. څه قوانین موجود دی د لپاره؟ اول لومړی قانون دی، په دې کې موږ تاسو وایي چې آرټیکل ام پلوغال is immer die، یعنی په پلورل کې یا په پلورل یا په جمع حالت کې آرټیکل همیشه دی دی، همیشه موږ تاسو آرټیکل لیدی. دا لومړی قانون دی. دوهم قانون wenn maskulin und Neutralnomen enden mit er, el, en, chen au len, dann fügen wir nichts am Ende hin. کله چې maskulin نارینه نمونه یا مذکر نمونه او نیوترال نومن او یا هم خنثی نمونه ایندن ختم شي میت د دغه حروفو په واسطه سره ختم شي، چې هغه عبارت د AR څخه دی، AL AN CHN او LAEN د دې سره ختم شي. dann fügen wir نو fügen اضافه کوو wir nichts موږ تاسو هیڅ هم نه am Ende hin. am Ende یعنی په آخر کې موږ تاسو هیڅ نه ورسره اضافه کوو. دا هن چې دلته راغلی ګورئ، دا هن دغه فوګن د تخین بار فرف دی. په نورو هغه کې مې تاسو ته ذکر کړی وي، تخین بار یعنی جدا کېدونکی فعل دی. دا یو فعل دی، دا دواړه یو کلمه ده، دا او دا. خو کله په جملاتو کې داسې راځي که چیرې دا په دوهم پوزیشن یا فعل په دوهم پوزیشن یا موقعیت کې قرار ولري، نو د دې هغه لومړی پیشوندی چې کوم دی هغه یا مختاړی چې کوم دی هغه آخر ته جملې ته ځي. دا یو قانون دی، په نورو فعلونو یا جملاتو کې به هم تاسو لیدلی وي. اوس راځو مثالونه دې ته، مثالونه د دې شي د دې قانون مطابق مثالونه دلته موږ تاسو مثالونه یې وایو. یو لومړی مثال دی das Fenster. په دې کې das Fenster چې دی هغه ته وایي کړکین ته وایي. das Fenster دا په څه شي باندې ختم شوی؟ په AR دغه دی. نو دلته موږ تاسو نور هیڅ کوم تغییر نه پکې راوړو، په آخر کې یعنی هیڅ هم نه ورته اضافه کوو، صرف دا لومړی قانون پکې، لومړی قانون د آرټیکل لپاره لومړی قانون ورته تطبیقوو. دا دی لومړی قانون، دا تطبیق شو دی. او فینسټر دلته موږ ویلی چې په آخر کې راغلی دی، نو هیڅ به سره آخر کې نه اضافه کوو، نو صرف دا ورته تبدیلوو آرټیکل چې دا په جمع باندې واوړي. دی فینسټر. راځو وروسته بیا das Messer په آخر کې ګوره راغلی، دا دی دلته هم بیا دلته د لومړي قانون مطابق دا ورته بدلوو، آرټیکل بدلوو، او په آخر کې د دوم قانون مطابق په آخر کې هیڅ هم نه اضافه کوو. دی Messer چاقو ته وایي. د هغې نه وروسته دریم قانون ته راځو. die Nomen die mit enden، هغه نومونه چې د کلمې چې د حرف په واسطه سره ختم شوي وي. fügen wir n یعنی په آخر کې موږ تاسو اضافه کوو، په آخر کې موږ تاسو n am Ende hin، په آخر کې اضافه کوو موږ تاسو n.
مثلا د مثال په ډول سره Beispiele یعنې مثالونه ډېر یونګه ګورئ دلته ډېر یونګه لومړی ډېر چې دی د لومړي قانون مطابق په دی بدل شو دا دی دی صحیح ده یونګه دلته وګورئ چې په ای سره ختم وي دا په ای سره ختم دی موږ تاسو په آخر کې ورسره اضافه کوو څه ان ورسره اضافه کوو دا دی ان مو ورسره اضافه کړ دی یونګن یونګن هلک ته وایي مطلب دا هلک چې د 14 15 د 16 کالو پورې کله چې 18 نه ایخوا شي بیا ارواخسنې ورته وایي په انګلیسي کې موږ تاسو اډولټ ورته وایي یا په دري ژبه کې کلان سال موږ تاسو ورته وایي و د هغې نه وروسته بیا موږ تاسو دی تاشه دلته دا فیمینن دی فیمینن د دې قوانینو مطابق دلته موږ تاسو همیشه ویلي وو چې همیشه په پلورال کې امر دی راځي دی خپله دی مو ولیکو او دلته په چی سره ختم شوی په ای سره ختم شوی موږ تاسو ویلي وو چې د دې دریم قانون مطابق ان ورسره اضافه کوو دی تاشن بکس ته وایي هغه د شا بکس ته هم وایي دا د بعضو د ښځینو سره چې په لاس کې بکس د ښځینو د لاس کې یا ده هغه کې چا چې هغه بکس ته هم وایي بکس ته وایي په عموم کې راځو بل څلورم قانون ته څلورم قانون کې موږ تاسو لرو mit meisten maskulin und neutral Namen fügen wir en am Ende hin یعنی د زیاترو مسکولین یعنی نارینه او خنثی نومونو سره فوګن اضافه کوو موږ تاسو am Ende hin په آخر کې damit plural zu machen چې د هغه څخه پلورل جوړ کو یا پلورل حالت ځای واړو zum Beispiel د مثال په ډول سره der Freund دلته یعنی یو ملګری Freund ملګری ته وایي دلته der د لومړي قانون مطابق په دی باندې واوښتو دی او د دغه قانون مطابق موږ تاسو ویلي وو چې په آخر کې موږ تاسو ان ورسره بعضې نومونو سره موږ تاسو ان اضافه کوو صرف په آخر کې چې دلته موږ دا د ای ورسره اضافه کړه د څلورم قانون مطابق دی Freunde مثلا دی das Heft کتابچې ته وایي هغه فایل ته هم وایي څوک چې ورقې پکې دي په دفترونو کې بعض فایل نه وي خو زیاتر کتابچې ته استفاده کېږي یا کتابچې ته نوټیس بوک هم وایي نوټیس بوک په انګلیش کې موږ تاسو نوټ بوک ورته وایي نو دلته اوس موږ تاسو das Heft د لومړي قانون مطابق دی داس په دی باندې واوښتو او په آخر کې د څلورم قانون مطابق موږ تاسو ای ورته زیاته کړه دی Hefte کتابچې راځو د همدغه قانون مطابق چې په آخر کې ای زیاتو ای زیاتو او که چیرې مثلا دغسې یو فعل کلمه راغلی وي مثلا لکه دیر بال دی دا به څنګه تبدیلوو په دې کې دلته چې راغلی ده مخکې ګوره دلته اول قانون وایي und meisten Namen او زیاتره نومونه دی چې دی او haben چې دغه ولري په خپله کلمې په لمنځ کې wir wechseln diese Alphabete وایي موږ تبدیلوو wechseln معنا چینج کوو تبدیلوو diese Alphabete دغه حروف zu یعنی املاوت حالت ته ګورئ دلته صرف تنها دی دلته املاوت حالت ته تبدیلوو یعنی دغه دوه ټکي چې په سر لري ته املاوت وایي یا املاوت هغه سایلنټ معنا یې همغه سایلنټ ده خو لیکل کېږي دغه رقم په هغه کې und fügen am Ende او په آخر کې موږ تاسو اضافه کوو ورسره oder او یا هم hin د fügen برخه ده د fügen مربوط دی hinfügen او بلې zum Beispiel د مثال په ډول سره der Ball دی که نه der د لومړي قانون مطابق د دغه قانون مطابق دیر په دی بدل شو چې هغه ته یې اړو جمع حالت ته او دلته ګورئ راغلی ده د موږ د دغه قانون مطابق په املاوت بدل کړ او ډبل ال خو خبره راغی او آخر کې ای ورسره زیاته کړه نو دا شو دی بیلی یعنی بال توپ ته وایي د توپ جمع ده بل دی ډیر شټول
ګورئ دلته هم او راغلی ده، دلته موږ وویل چې او، دلته هم او راغلی ده او دلته ال دی په آخر کې موږ تاسو د دې قانون مطابق ا او یا هم ا ورسره اضافه کوو. دیش ټولې دی د لومړي قانون مطابق د دغه قانون مطابق دلته دیر موږ په دی بدل کړ او مو د دغه قانون مطابق په او املاوټ باندې بدله کړه او اخر کې ا ورسره زیاته کړه. دیش ټولې چوکۍ ته وایي دیش ټول دېرش او das Haus مثلا په دې کې ګورئ بیا اوس په دې کې چې دی das Haus په دې کې موږ ا املاوټ کوو د دغه قانون مطابق ا املاوټ ته اړوو او ا په آخر کې ورسره اضافه کوو. مثلا das Haus das په دې ته واړو هاوس په ا املاوټ شي او آخر کې به ا ورسره اضافه کوو. die Häuser دا د هایزر ویل کېږي. دا هم شو دا قانون او راځو د پنځم قانون. د پنځم قانون مطابق mit meisten weiblichen Nomen fügen wir en und n او یا هم nan am Ende. وای په بعضو ښځینه نومونو کې فوګن اضافه کوو موږ an یا هم an. دا داسې کوو دا او und هم دلته راشي. und nan او یا هم nan am Ende په آخر کې. die plural zu machen. die یعنی چې دغه نومونه پلورل حالت ته چې واړو. zum Beispiel د مثال په ډول سره die Frau دا خپله هم د فیمینین دی خو دا چې پلورل ته اړو په دې کې موږ تاسو ویل که بعضې وایبلیش نومونه دا وایبلیش یعنی ښځینه نوم دی دا چې موږ تاسو اخر ته اړو دی خو به د لومړي قانون مطابق دی چې دی خپله دی راولو دی به دی ته بدل شي یعنی فیمینین دلته په پلورال حالت کې موږ تاسو هم دی استفاده کوو او په آخر کې موږ تاسو an دا دی د دې سره اضافه کړ دا د ښځو جمع شوه. اوس د هغې څخه وروسته دی دی څال دا خپله یو وایبلیش یعنی ښځینه نوم دی ښځینه ارټیکل لري. دی څال حساب ته وایي یعنی مثلا موږ تاسو د حساب چې کوو 1 2 3 4 دا حساب دی یا عدد ته وایي عدد ډیجټ عدد ته دلته مصدر د عدد څخه دی که چیرې فعل حالت ته واوړي نو بیا حسابول یا حساب ته وایي. اوس دلته فعل حالت هغه نومن دی دی څال دلته die Zahlen die Zahlen die مخبله ولیکه او an مو په آخر کې ورسره اضافه کړه die Zahlen. بل دی die Lehrerin هغه ښځه استاذه ښځه مثلا دی خو همغه دی لومړي قانون مطابق دی مخبله ولیکه او Lehrerin په دې ځای کې n راغلی آخر کې نو Lehrerinnen د دغه قانون مطابق چې موږ تاسو ویل په آخر کې به ورسره دغه قانون دی پنځم قانون مطابق دا دی په آخر کې موږ تاسو څه ورسره اضافه کړ nan یعنی یو ښځینه نوم دی لیغرین ښځینه استادې ته وایي او د دې سره چې دا موږ تاسو په جمع باندې واړو دی به د لومړي قانون مطابق خپله دی ولیکو لیغرین به چې جمع کوو دلته n په آخر کې n راغلی دی نو یو بل n او بیا ورسره an به کوو نو دا به شي دی لیغرینن. دا شو قوانین. اوس راځو موږ تاسو په عملي ډول سره د دې مثالونه وایو. د مثالونو دپاره پاتې برخه د دې درس پاتې برخه موږ تاسو په بله ویډیو کې وایو نو د پاتې برخې دپاره زموږ سره د پاتې ویډیو یا برخې دپاره زموږ سره اوسئ.